کله چې کپدی کائنات کې یو حسن داسي وي چې د انسان زړه او دماغ او سترګې باغې یو خاص خوند محسوس کوي، نو بیا دغه کائنات مالک چې دی اچ څنګه د کائنات مالک دی نو دغه عمره حسن هغه مالک دی. او د خدای نه زیات خسته څوک دی؟ شته چرته؟ قران کې خدای پاک وایي چې صبغه الله ومن احسن من الله صبغه، ازروی رنگ د خدای نه زیات خسته بل څوک دی؟ کتا سو خیالو کوي په دغه الحمدو کې دا لومبه لفظ چې د لفظ حمد په عربي لغت کې د چا د تعریف د پاره د لفظ حمد نه اوچت لفظ بل نشته. او الله پاک د قران ابتدا په دغه لفظ کړی ده. اوس ابتدا په دغه لفظ ذکر کړی ده چې څنګه دا کلام حسین دی، دا سه د دې کلام مالک چې دی هغه هم حسین دی. په بل حسن پسې به نه ګرځي، د بل حسن تماشا به نه کوي، دغه حسن پسې به در په در ګرځي او لټه به او دا به چې ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اب ٹہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. عزیزانو دا یو خاص قسم درد دی چې د سړی پړه کې پیدا شي، چې دا درد لري کې پیدا شي نو بیا سړی لټول شروع چې دا زه چې لټومه د رضا او دا به ما ته کم ځای ملاوي. دا زه تاسو ته په ایمان وایم چې د کوم شي په تلاش کې ګرځي اب تا ته دنیا کې ملاوي. دنیا مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته یو لوی ډله د شیعه او راغله، ویسه مونږه سنیان کیګو او په دې شرط کیګو چې مونږ ته داسې څه وظیفه وخایا چې مونږ د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وګورو. او ورته داس چللې چې خوب کې کتو خبرې نشته، سنیان کیږي او کنه کیږي راځي په وی خیدر تکه راځي. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه مخ کې دی او دا ډله ورپسې ده او د یو غونډای نه داسې ورواوړي چې ورواوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او سلور واړه یاران ور سره دي، وې دا رسول الله دی او دا یاران دي. دا وګور پویخ تاسو خیال عزیزانو بیا دا بارها شوی دي چونکه دا د کسب خبرې دي چې کم خلکو دا کسب کړي دی هغه ته دا پته لګي مونږ کسبیان خو نه کنه، مونږ هو په دې بلاغ ته یو چې په دې ملک څوک به غټیو څوک به بیلیو څوک به غټیو څوک به بیلیو. یو سړی سار راغلی یو خانو ما ورته خبره د غټیو د بیلاد نه ده، خبره د دې ده چې چرته د سړی زوی به پیدام شي چې د عمل کو چلای کنه. خبره د دې ده، خبره د دې نه ده چې چا
خرو درولې دی او چا ټټو درولې دی او چا کچرو درولې دی او چا سو درولې دی او چا سو درولې پانه غټیو پلانې بیلیو پلانې غټیو پلانې بیلی خبره د دې نه ده خبره د دې ملک د تحفظ دا چې دا ملک به هم چلولې شي او کنه دا نظام به چلیږي څنګه ما چې 13 جمعوي چې په خبرګو دړاند شي زمونږ د ملک حکمران طبقه په 45 کال کې تاسو قوم ته یو سړک جوړولو چلو نه خودو کراچۍ های وے جوړیږي نو چینیان هم ورته راوستي دي په چینیانو جوړوي سړک جوړولو چل نه درځي او قوم په دې قهر اخته دي صاحب څوک به ګټي څوک به بیلی څوک تاسو ټولو بیللې ده تاسو د دې اهل نه وای چې د انګريز نه آزاد شي د دې اهل نه وای تاسو د آزادۍ اهلیت نه لرلو غلام خوي که د انګريز نه آزاد شوي نو الته د سرمایدارو غلامان شوي د خانانو د نوابانو غلامان شوي سپیدر نه جوړ دي په پیسو خرڅېږي د آزادۍ خون چې کوم قومونو محسوس کړي دي هغه ورشه هندستان دی هغه ورشه چین دی آزادۍ خون هغه قومونو محسوس کړي دي چې د میخ نواله تر وای اجازه او تر اټم بم او هایدروجن بم پورې خپل جوړي ستا ملک ته امریکای ویلي چې اټم بم بنه جوړه تر اوسه پورې کړت کړي دي ناسم په دې قهر اخته دا ملک پلاني وګټل او پلاني بیلو دا په دې وخت مزه کوي خلیم د مرګ په ناره ټپه شپ خبره پويږي کنه په دې وخت مزه کوي دا غټلوم بیللې دا تبا دي تبا صحیح حدیث دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی کم سړی چې د قوم مشر شو ذبح بغیر سکین ابه ته غلال کړي څوک چې د قوم مشر شو ابه ته غلال کړي دا به ته غلال کړي نن د پاکستان مليانو ګوره صد خدای په عظیم قهر اخته دي یو مولا بیان ورکړي چې خزا او کمرانه کې دي شي بل په بیان ورکړي چې نجی چرته کې دي پلانې دلیل پلانې دلیل پلانې دلیل پلانې اوس زما لاس کې زور ویا دی میرانی و چې د کم ملک خزا حکمران نشي کېده د کم ملک تبوای چې د اسلامي ملک خزا حکمران نشي نو دا اسلامي ملک دی چا کی چې 15 کاله تر اوسه پورې د پیرنګي د لاډ می کاله قانون موجود دی استاد ملک فیصله پاږي کیږي ته دته اسلامي ملک وي او د انګريز قانون دی او دا انګريزو سپوري حکومت دی اول په لندن کې استاد ملک فیصله کیږي اوس په امریکا کې استاد ملک فیصله کیږي کنه کیږي ها اول په لندن کې فیصله وشو په ټول هندستان بهاوی کېدا هندستان او خيار قومو ځان آزاد کو خپل قانون دی خپل ملک دی خپل ازادي ده ته غلام قوم وی کو سډب تا تر اوسه پورې هغه سوري لاندې ځان ساتلې ول امریکای غلام انګريزانو غلام وي اوس د امریکای غلام نو چار کله ته د انګريز غلام کمل کو وکټوريا د لندن بادشاہ کې دی شو ملک الزبت فلال د لندن بادشاہ کې دی شي ټیک شو چې د ملک د انګريز قانون دی نو به نظیر ولې د پاکستان بادشاہ نشي کېده کنه کې دې شي نشي کې داغه چل دی لکه د مونیانو پادیره جګړې الوا شتاو نشتاو کیرشتاو نشتاو ګړشتاو نشتاو ګلونه په مړی شتاو نشتا به د ملک ټول نور خیر شو چې ګلونو ته خبره را د خدای په قهر واوړي چې د خدای په قهر واوړي داسې اوسګار خېلی بل خبر نه در
په 45 کال کې ته دغه قران چې دا تاسو نن رسم او رواج جوړ کړي دغه اسلام چې خالی نوم پاتې دی په پاکستان کې نوم وجود نشته د اسلام په پاکستان کې سوا د نامې نه دغه اسلام او دغه قران یو فیصله په 45 کال کې وخایا چې استعمال کړي یو په ټول ځمکه په سر باندې یو ملک دی سعودي عرب چاغي کې یا د بده ورځي یا د خې ورځي خو هغه قانون باقی دی غالي ونیو په سن 65 کې زه په حج کې وم یو سړی نه په حرم کې بټوا پرې وته چې بټوا پرې وته نو یو د لورلای یو مولا وغه ورته لاس چې لاس کورستو نه پولیس والا ونی بټوای لاس کې دا ویني و چې تا دې بټوي ته لاس ولې کو انت سارق لأي وجه سرقت هذا دا دې ولې پټ قاضي ته پیش کو هغه چې پدره مورس د لاس غوس کړي دا کوټه ولورلای خلق را لوي چې دا خو مولا دی دا څه پیغام ووري الکه ولی ول والله پرتو ما ورته لاس کې چې چابې کا چاوي چې ورې کما ولا قاضي تلاړو زه مخ کې کوم ولته په عربي لک پويږي چې د قاضي سره خبري قاضي ته چلاړو صاحب ما ته وی چې هاذا من بلادک داستا کلیوال دی ما ورته الله بل هذا من کوټه بلوچستان دا د بلوچستان دی ما تلواور اجل راغله ملمه ده لاس ته غصوم سباله یا د وطن او یا کس د قران خوري چې د په وطن کې مغال نه په وطن کې او یا کس د قران خوري اله پردم کې لاس ته غصوم ورکه مې وی چې کوساویاو کې ماته وای اوس زه خبرم چې د په وطن کې غل دی کنه به خپته بس د لورلای خلق ټول را جمع شو المونګه 200 کسانم قران خوري چې دا په وطن کې مغل نه دی دا عالم سره دی او یا کسله قران ورکو او هغه نه بعد سره پرې دلته پغلا باندې ونیسی لاس کې پکور کې دنه پغلا ونیسی تانه کې فیار چاک شي او کچرو لاړ شي او کیس چلیږي سره په ضمانت خلاصي او کیس چلیږي او غرنجيږي چرته پیچھے صاحب سره لاړ شي خدا په تخکینی زئی وی قیدیان می معاف کړ په دې خوشاله الته ستا قرآن کړي الته ور معاف د پانسای کی سنا د بلی قرآن کړي او بلی پانسی کړي وجلې د پانسای کیس په عمرې قید بدل شي استعمال کې دا اسلام نو عزیزانو دا ټول وزګار خیل دی په دې قهر اخته دي او څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کر ټول د ازغو کړي بیا ته تمه د گلزار کړي ازغي او تمه ته د گلزار کې دا نن په دې ملک د ازغي چا کړلې دي دې قوم کړل کنا اوس د مولا سکار دی د خصوصي صفاتونه کو مولا سکار او د داسې جمعتونو مليان چې زرګونه خلق ورپسې د جمعې او د اختر په ورځ ولاړ نو بس ماغه خبره ده وروره چې د خره ما میړه چې ده هغه اس نشي کېده د خره میړه څو کی ماما ها هر بابا تپوش د خره میړه خري د خري میړه اس نه دا خره قوم دی دی له بخره اس میړه نه ورګي که ملایم دغه سی بدی که پیریم دغه سی بدی که ستانداریم دغه سی بدی که حکمرانیم دغه سی بدی
او 2 میاشتې پس تاسو ګورئ بیا بچی وهاي ټیپر ګران شو، مولای ګران شو، سره باټینګن ګران شو، هاي هاي غنه ماته دا بمبا ماته دا بل زیات راغله پلانې زیات. شکر ډېر خدای دې د دې نه زیات چا کړ مونږ کړ چې مونږ کړی دی بچی کړه. نو عزیزانو عرض میں داو چې په هغه حسن خبر نه یی چې کوم حسن سره سړی د ارث نه بې نیاز شي، هغه صرف د خدای حسن ارشي نه بې نیاز شي. نو ما وی چې لفظ حمد دا په تعریف کې دین او چت لفظ چې بل نشته. نو الله د خپل کلام ابتدا په دې لفظ حمد باندې وکړ. بیا د ځان د پاره دا دومره لوی او چت لفظ انتخاب ولې وکړ؟ او چې همیشه د پاره د اوچت لفظ د تعریف انتخاب د اوچت حسن د پاره کیږي. نو په دې کائنات کې اوچت حسن د الله نه بغیر د بل چا نشته. دا پوهیږئ ما تاسو ته وی چې د کوم شي په تلاش کې سړی په دنیا کې ګوري، په دنیا زه تاسو ته ایمانی وایم چې په دې الله والو کې داسې خلق تیر شوي دي چې هغه د الله جلک او تجلیات په دنیا کې کتلي، د خدای خبرې په دنیا کې اورېدلې، په دنیا کې. مجنون یو لیوانه و لیلا پس د شپې ناشته جاړي. نو مولانا روم وی چې یک شب مجنون بخلوت گائے راز گفت اے پروردگار بے نیاز، اے بے نیاز خدا اسچرا نامم تو مجنون کر دئی، عشق لیلا بادلم چون کر دئی. دا زمان نامه مجنون ولی خیره او دا د لیلا مینا دی ولی زما پړه کې دومره چولې. आवाज ورته شو چې کار لیلا نستئی کار مناس لیونه دی کار لیلا نستئی کار مناس حسن لیلا عکس انوار مناس. اے مجنونا داد لیلا کار نه دی دا زما کار دی. اسمان نورتا आवाज دا د لیلا کار نه دی چې دا تلیونه او در په در خاورې په سر ګرځي. کار لیلا نستئی کار مناس حسن لیلا عکس انوار مناس. دا د لیلا کار نه دی دا زما کار دی. دا ته چلی ونه د لیلا په مخ کې زما د حسن تجلی دا. نو ته داغي په مخ چې مې نه دا په حقیقت کې په ما مې نه په لیلا مې نه چې دا واورید. نو یکدم یې وې چې من کیم لیلا و لیلا کیست من کیم لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن. زس شیم و لیلا سلا زما و داغیب یو روح ته صرف بدنون بس زو لیلا یو شیونن نبا دیتا آغا دے استغراق بادم. نو عزیزانو دا خوندونا اللہ والو پا دنیا کم لی دلی دی او دا اللہ آواز چه سوک واوری اللہ دے راتا نصیب کی نو گرانا دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس چه سوک پا وی خواو گوری
تاسو د ټوکو خبرې دا مونږ کوم مخونو ته ګورو تاسو په ایمان وایي چې زمونږ د ملک ګورئ داسې په دې سړکو ګرځئ په دې خلکو ته ګورئ د دې حکومت د خلکو دا فوټوان چې په اخبار کې راځي د چا سپېږمې پیالۍ وي د چا تندې ټوکر وي د چا سر نه دونای جوړي څوک څه بلای داسې شکلي چې سړی په کتو ورته خپېمان شي خسته شکلونه ورک خسته چهرې ورکې هر سړی ته چې ګورې دا مخ به داسې لکه سپو سټلی حدیث کې راځي چې نیک سړی علامت څه ده د نیک سړی علامه دا ده اذا رؤوا ذکر الله اذا رؤوا ذکر الله چې ورته وګوره او سړی ته خدای را یاد چې واقعي شکل خدا د دې ایمان دا انوار په داسې ټپکیاوي نن مونږ ته چې خلک وګوري شیطان وریا کمپلیټ خزو ته وګوري الکانو ته وګوري بوډاګانو ته وګوري مونږ ته څه شي د مونږ مخ ته چې څوک وګوري خدای به ور یادي زمونږ عمل ته چې څوک وګوري خدای به ور یادي زمونږ کردار ته چې څوک وګوري خدای به ور یادي زمونږ سکو زمونږ سال جوړ کړي اے سړی خپل لکړو ته بد نه وای چې څه کوي او زخه کو عزیزانو دی وخت کې خفه نشي یو رجل دی یو نصف رجل دی یو لاشه رجل معنا کامل سړی نصف رجل معنا نیم سړی لاشه معنا نه چې اس نه خر یو نه بنی آدم کامل سړی چاته وي چې خپل عقل وي او د بلم مني خپل عقل وي او د پکې خپل عقل یو نه د بل مني عزیزانو نن استعمال کې موږ د لاشه په درجه کې خپل عقل امرانه سلب شوی دی او د بلم نه مني بس وقتی طور د سارورونه دا غوا میخي بچي چې مرشي نو ګجرانې په ونډه عادت چې ونډه ورته کیدی نو پیرا پی نو مونږه غوا او میخي وروره په ونډه عادت شویو والله کې په بوسو پیرا پرید قسم په خدای چې تمړي چې زه داونه ويم چې دې خدای وبخي چې سو پرې راته ونډه نه دا څه ده کنه ستا قرآن شي زما آباد شي تا کړه چې مړې وشي ما کړه غوالنګ شي خدای زر زر مړ کوا چې زمون غوالنګ او تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راز تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راز د کوم جمعات په مقتدیانو کې چې لګ غوړ غوندې مقتدی غوړ غوندې او په کور کې نه جوړ شي یو سړی په صف کې دغه کې پلا دعاو کې پلانم بیمار دی چې خدای جوړ کړي امام بداوي چې دای خدای جوړ کړي ها ابو خدای زره اگریتا کوا غوامه پکې لنګي دغه د سلوختای جوړه جدا ده د تختې جدا د زیارت پورس ختمونه جدا دي د ډومبای ورځ صاحب د غوخه دا جدا دي ما څه کار دی چې خدای دې جوړ کړي زم خدای زری دینوتیا کې یو بوډا بیمارو امام پختنه لراغه چې امام پختنه لراغه نو بجلی نه و پختنه وکړه نو لاړو نو انوسی تا بوډا وای چې بچیا ډیر شکر دی چې بجلی نه و ویلی ویل دا فیجی سے بیل نور اغله چې زما پختنه کوله زه کتم چې نږدې دی کلری دی مونږ هم ګورو چې نږدې یې کلری یې هغه درته چاوي زمونږ جماعت کې امام نشتاري او چې بخښ شو مال اصلي اسلام خو دې ته وای کړ اسلام خو مانوم دا چې د مونږ وخت راغې هر یو مسلمان د دې قابل پکار دی چې مصلی ته مخکې شي او مخکې مونږ
جنازه پیښه شو او یو مسلمان د دې اهل وي چې مخکې شي او جنازې مو نکاح پیښ شو او یو مسلمان د دې قابل وي چې کینی او حجاب او قبول کوي او نکاح مسلمان خو وي یار یو د دې او جمعات کې برا جمع شي غټ سری مولا نشتا بیا به چرته درک پسې تلې کړ اوس بدامون څوک ور کوي ته څه پتو په لګېدلې مخکې شکل ناجیدانو عرض می داو چې په دغه حسن ځان خبر کوي ګوره دا مې درته وې په دغه حسن چې کوم حسن باندې من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا سلور ډلې چې په کوم حسن خبر شوی وي په هغه حسن ځان خبر کوي لګ لګاو ور سره پیدا کړ الله وی چې ما تاسو کې یو لښترانی دی شي نو زه یو باع ورنږدې کېږم باع دې ته وي ما دې لاسونه ته وګور چې ما ته یو لښ سکرانی دی کېږي زه دومره ورنږدې کېږم نن مونږه د الله نزدېکت پرېښی بني آدمو نزدېکت ته ګرځي لیډران دي ممبران وزیران په مرکز کې وګوره صاحب وزیر لنګا شوی په صوبه کې وګوره دلته شابه چې ما خیال دې سلوي اخت کړ که څومره واغ بس خو چې کوم یو منبر دې مال راکې نه زما ټیږي دې صوبې ته وګوره نو ټیپر بسنګ استا ارزان شي کور دې وران شي الته معاملې ټوله وزیرانو لاله یو حکمران د ټول پاکستان نظام چلول شي یو او دا مې واوري چې ووټ او جمهوریت دا دو سيزونه په پاکستان کې ژوندۍ وي نو خورز بنه ګوري ووټ او جمهوریت ووټ د سرمایدار نه سیوا ک غریب د عقل ډېرې وي اومم د سرمایدار نه ګټلې نشي هاي په پیسو ګټ ټیک د دې جمهوریت په معنا د ما د لیډران پوي کی دا چیلنج کوم زه چې کوم اسلام چې قران او حديث دی او د خلفای الراشدین دور دی په هغه اسلام کې دی دا جمهوریت او خی چې دا کوم جمهوریت مون قایلی په دې ملک نن زما ووټ او د ایرمنډای د ډمه ووټ یو برابر دی کنه دی دا دې ما پوي او کني نور زما دماغ کار پرېخه دی خدای مې دې پرده ساتي پرېدم نه جمهوریت دا معنا دلته یو دغه یو قمقل غوندې دی هغه چې چرته جلسې نو د سټیج په دې سوکا نه نورستو مالک ته په دې سوکا ولي کېږي ویلې ونی باندې کېنه د ټولو خلکو پټوان دي په اخبار کې راځي او زه هم د صفاتې چې پټونی په اخبار کې راشي وزر ته په ایمان هم تاسو جمعات کې څومره خلک کې ناس کوي شاید کلونه بعد چرته زما فوټو اخبار کې زه پویم نه مو چرته جلسه کې جاویز دی خیال امراغي دي یا د اخبار والا د خدای د خیر ورځ نه وساتي ویلی دی ورته چې ګوره زما فوټو موټو ورنه کې ونن اخبار والا ته سوک سویلې کو سما پورې یو لکه یو تړل چې ځان پاکوم بیړی به مې غر کړ حکومت دی یری دي ځان ته صحافیان دغه بلاګانو نه مونږ هم ځان ساتو فوټو په اخبار کې راغی نو څه چلو نن دې پسې خلک مړ دي په ټلویزیون کې چې د چا شکل راشي نن دې پسې خلک مړ دي ټلویزیون والا ماته وی چې یو تقریر کا په هفته کې یا میاش کې ته په دې ټي وي کې نو ډېر مال ډېر کومه ول څنګه چل بکه مال چې څه سویم ویم کولاو به پرېدای چې سویم کپاه اورز را باندې کوي هم کومه په ټي وي کې او چې زه سویم ویم نوې جده سي چرته کولې دي ما پری دي کا تب مال لیکل راکې دغه زه به پړاوم د خپل بوتاړ به خلکو ته خیمه چې په ټلویزیون را زما بوتاړ دی اړو سکونه
کولاو می پرې دی وایم چې یو ځینی خنن سبا توبه استغفار تاسو په ایمان وایي چې خدای په ډېر خلک ګرځي ک ټلویزیون په ها جناب رسول الله په خلک ډېر ګرځي ک ټي وي په قرآن په خلک ډېر ګرځي ک ټي وي په د پیغمبر فرامینو په خلک ډېر ګرځي ک ټي وي په ٹھیک شو نو نن دنیا د ټلویزیون په قهر اخته ده اوس په کې ډیش انټینا راغلی ده غریبانو د زن طلاق بچوم لګولې ده غریبان ها اوس هغه لعنت ګوري ولې لکه دې کې څه ده وایي دا د ټولي دنیا خبرونه راکاږي نو خرقته د ټولي دنیا خبرونه خبر شونه پتا خبره ده ته کولې ته او ټولي دنیا نه خبر شي چې امریکا کې دا چل شوی جاپان کې دا چل شوی روس کې دا چل شوی لندن کې دا چل شوی نو چل شو اوس دا لعنت پکې راغلی نو عزیزانو عرض مې داو چې کوم قوم په لعنت پسې 24 غنټې رواني او خدای پسې نه ګرځي خدای نه لټي پیغمبر نه لټي ها جی هغه قوم به خورز ګوري هغه قوم ته به خدای خورز خي قسم په خدای دې واوري چې دا جمعات کې ناس یم یا به حلوای یا به نه وای کم سړی نه چې پښتنه کې هغه ورځ مې یو سړی مخ کې وې ما دا کدا خلک خزو نډیر تنګ دي ویجی تنګ لاڅکه چې زما ماشومان دي ماشومان چې مور ډیره تنګ کی کنه نو مور وی چې یا خدای ما مړه کی وی چې زه واورم نو په زور او يم چې امين مالیا وخت دې دا کډيري دی ویل یوې نه په ور کې پروت تاسو په دې اړه کې سوچو کې جدا چا خزي په ور کې دې پراتی کنه دا د خزوال هغه خزه لاړې ابي بي خديجه الكبرى وا چې د غار حرانه پیغمبر راغی او ته زملونی شړای را باندې واچو سړلې را باندې راغلی دا جبريل په صورت اصلي کې په غار حرا کې لیدل بي بي خديجه ورته وای چې محمد ور مخه تا کوا استاد شان او شوکت نه داسي معلومیږي چې الله بسانه سړیر لوی کار دی ته خدای هلاکول لنه پیدا کړي د ډېر لوی کار د پاره پیدا او زړه ډاډه کا رسول الله وی والله ټوله سړلې به مان د بيبي خدیجه په دې خبره لاړه هغه خزه لاړې خزه هغه نهر بوي نهر دا بچیم نهر دی خاوند راغه او پریشان دی ورغه د خاوند په مخ کې لپټاو ول پریشانه کې غما کم ذات چې په مونږ رزق بند کړي دی او مغه ذات به را لګیو چې پریشان نشي نن چې کوړه نه نو دې ترختی ګوري چې د باګړو دل سرامړو کتش راغله په دې قهر خدای په ستلم پریخي دي خدای تاسو پریخي پیغمبر په ستلم پریخي دي پیغمبر تاسو پریخي پافته کې 2000 ستا ډاګ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قبر ته ځي پافته کې 2000 د زیارت پورز او د پیر پورز استاد کرامن کاتبین ملائکی چې دي دا استاد د درې سلور ورځو ډاګ چې دی دا رسول الله ته په قبر کې پیش کی چې پلانې زوی د پلانی یا رسول الله استاد دین د پاره په دې ورځو کې دا کړی دي دای ګناه کړی دای زنا کړی دای شراب کړی دای اغلا کړی دای جواری کړی دای کنزل کړی دای دا کړی دا کړی تاسو وایي په ایمان چې د هفته کې 2 ډاګه زمون پیغمبر ته زمون متعلق څنګه دي نو مونږ دا غړو په قبر کې زخمی کړي په قبر عزیزانو خپل گریوان کې سوچو کوي ففروا الى الله خدای ته تخته گئی خدای ته منډه کوي خدای سره کوي دا الله لټول شروع کوي د بندا سره پرې دی زما په خدای قسم دی چې خدای ستا شنو ټوله خدای ستا شو کنه شو وسواو د کوم خلکو چې خدای دا پیر بابا زیارت کوي خلک خدای لذي کنه چې لارای واغسته پیر بابا له ګډ بوتلو د اختر میله د پیر بابا میله ته لاړو دا خانه خراب بچی خو دغه نخري کوي دا پیر بابا بس ستار اورېدو نو مجلس کې ناشته او ستار غږی
نو په خوانو بزرګانو خو لوی لوی لستونی وداس نو دا پیر بابا ورته لستونه داسي او داسي کوي او حال پر راغلی داسي او داسي کوي یو مولانا داسي مونږ باندې خشنګه هغه لستونه ونیو داس کې دا خو ناجیز دي اچ لاس داسي کو بس مولا دا کوئی قاف نه غاړه کافی ورځې تیرې شو یو مسله پیښه پیر بابا تاسو کو چا مولانا چرته دی چې دا مسله حل خلق ورته جیا خدا سي چل شو ویل ښا ستار والا تاواز چې ستاره راوړو ستار شروع شو په د بیا حال را خو د دې دا مننه چې تاسو ستارونه شروع کړئ تاسو پیر بابا غانې ستاره چاته اوریدل جایز نه دي چې ستاره شروع کړ نه لستونه داسې او داسې چې لستونه داسې کړي د کوئی خاف نه غاړه لستونه دغه مولا مخه ته پریوته چې خیال کړي چې دا خو الله د پیر صاحب لستونه دی بیا لاس نیولې چې نیولې دا چې داسې کړي مولا دلته چې ناستو ول مولانا صاحب دا سم مسله ده دا حل خلکو ته چې بیا پښتنه او کاغه ورته دا حال وي رحمان بابا چې وایي چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دلې د رفتار د درویشانو پارچا چې د غضب لنده کی خطا ندرومی گزار د درویشان ورشي په دې سوات الپورای کې وګورئ حافظ صاحب الپورای یو لوی ولی د زمانه یو طالب ته د سکار ویلی هغه کار هغه بجای د حافظ صاحب ته د کولو ځان لو چې ځان له کو ورته دا ولې لکه ویل جی بس زویل اور وهله اسکور شي چې بیرته زرغون نشي اور وهله اسکور شي چې بیرته زرغون نشي ولاړو اور په ولګي پارچا چې د غضب لنده کی خطا ندرومی گزار د درویشان نو عزیزانو درویشان هغه خلق دی چې د تا ټول ژوند خدای ته روان د خدای کارونو ته روان د خدای رضا ته روان مونږ هغه خلق زمونږ ژوند کم طرف ته روان دی هغه تاسو ګورئ لګي سار چې زراشم خو چې نیکان دی او کبدان دی او کګری دی او کپلانې دی او کاجی دی او کاتی دی او کارا بلا چې دا یره جی بیگا خو پټی داس چې بیگا خو پټی داس چې بس بغیر د ټی وی نه بل لفظ تبارک چې ژوندې په خروس ورېګا او چې مرشي لیا والی کې تبارک الذی خبر دانه دا مساله دانه دا دا غیلا والا دوست ویل دا موږ خپل غنم چې مړی سره مالګي مړی د صابون پیټای وړي پکې زمونږ غوالنګ شي د ایلیا والی نه دي دارام توپ دی په صابون څه چل دلان دی ملکی خیرنی دي چې ځان په صابون ویني د خار چپ د خار کې الوا او روټي وړي خیال براغي ته خو ګورئ قران کې راځي چې کل یوم هو فی شأن اورز الله په یو نوی کار کوي د کافر ویلي چې الله په قیامت کې سنوي کار کې مشغولي او مونږ به جنت لمنډه مونږ به تیر الله به وزګار نه نو جواب راغی چې سنفرغ لكم ايها الثقلان کزه په کار کې ختمه ما سنفرغ لكم ايها الثقلان او پیریانو بنی آدمو زب ځان درته وزګار کوم تیرېږي برانه پکما تاسو خیال نمبر تیار کی بل چې دی واخلی التا دی کېګ دی خود سنبال کا بیا درنه لیګ دی در تبراشی د قهر ریګ دی تکیا دی خدای شاپ ګورستان کی خپل ددا سنبال کی چړکاو منکاو ګلونو سیرا وغیرہ وغیرہ په واچي او دی ته روان شي ناری او راضیه د مړي وارث ته ځان خي دوا دا چاته تاسو پیمانه چې مړي نظام الله ته ځانو خي چې دوا بو کو ځان ورته خي کړ مړي ته دوا ځان ورته خي چې ما وګوري چې سبا مې ټیک او چې خلک تلار شي آتاهم ملکا
دا الله د قهر ملائکه ورته راشي اور اکی نه اول تپوس دا کوي چې من ربک ستا رب سوکو او تا خپل رب په دنیا کې پیژندلې مو کنا اول تپوس دی عزیزانو د خدای منازل چې شروع کیږي نو لومبه منزل داده لومبه منزل او پړومبه منزل کې لومبه تپوس به د خدای د ذات کی ستا خدای څوک او تا پیژندلې مو کنا چې تاسو دنیا کې نه پیژندلی په الله لفظ معنا نه پويږي الہ لفظ معنا نه پويږي په دې کائنات کې ریسرچ نه کړي سوچ هم نه کړي چې دینه د خدای څخه غرض دی دینه څخه غرض دی دینه څخه غرض دی دینه څخه غرض دی تبع الته د الله متعلق څه وي چې زما الله څوک مولانا کالی صاحب یو خدای دی وبخي هغه به یو قبر تقریر کول سړی چې کوم مړ هغه هم داسې پلیت ولید هغه دته چې ملائکه راشي نو دی به ورته داسې وي دای په قبر وي چې آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا ملائکه جراشی نو د خدای پختنه بتیو کې او د دین مصطفی پختنه بتیو نو دا مړې به ورته څوي سن لو اے میرے پیارو بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں ایسرا کا جارج پنجم زما خدای او د پیرنګیانو بادشاہ او ایسرا چې د هندستان صدر نو بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں ایسرا کا جارج پنجم می خدای او ایسرا می پیغمبرو والله که زه نور ته پیژه اوس به تاسو ورته سوای تاسو به ورته خپل لیډران خای څوک به ورته وایي چې د نېشنل پارټي لیډر زما خدای او څوک به وایي د جمعیت العلماء لیډر زما خدای او څوک به وایي د مسلم لیگ لیډر زما خدای او څوک به وایي د جماعت اسلامي لیډر زما خدای او څوک به ورته وایي چې تحریک استقلال والا زما خدای او تاسو به ورته داخل مونږ والله کنو په خدای په روانو پته نه کېدنه د ټول د نفس دوکه د چې تپکه پروتي کدا غيو ذات اتباع دی اختیار کا د بندا سره به پرې دی بندت سي او بیا داو کی تګي کو سډب بچاله سور تاسو راشي دا وزیرانو ګوري قسم په خدای دی چې یو اکسین چې بدلای 15 لک روپۍ رشوت پکې دي چې دا کروڑ او 2 کروڑ روپۍ په الیکشنو لګولې دي هغه داسې پیدا کوي لګیا تاله چپراسی توب نشته چې د سټماري زویا پرون ورته په سره غړې دی د سټماري بچیا تا زویله چپراسی توب نشته یو اکسین په 15 لک روپۍ بدلای او ورته وایي چې ظالم اخر لمه ولې غړي خورا پکې دا ونډي اوس اکسین چې په 15 لک روپۍ خپل بدلیو کې هغه اکسین بستا بیړه تباکی کنه بکې اچ چاله ټیکا ور کوي بیا ټیکداران راو غواړي قران ولا ور کوي د ټیکداران وتا سورۃ برات ورته راو باسي د ټیکدارانو ته چې تر کم ځای پورې د قوم د سرکونو د وینو او د لارو د کوسو پیسې ستا تر کم ځای راځي د ټیکدارانو له قران ورکي کور عمران شاوران د کور ملک اسمانم در باندې ټټنګ شو د مال للم غنم بم خدای درته سکل بیان کوي کخي غرق او نور بغیر کیږي چې د بندا اسره کوي او الله نه دی پیجندل او الله نه پیجنې او هغه سره رابطه او تعلق نه پیدا کوي نور بغیر کیږي هر سره تبا کاجی دی ک مولا دی ک پیر دی ک ګیری والا دی ک شیخ دی ک میخ دی ک عرب بلادا غرق زینی تور ګورای هر سره چې دی پور کې والا د سکون ورځ جام تیرانه او چې سار را پاسي سنه څه پریشانی بدرته دا پریشانه ټول په یو شی لري چې شادباش اے عشق خوش سودائے ما اے طبیب جمله علت ہے یو عشق چې د الله سره پیدا کی دا یو عشق د ټول مرزونو علاج
ټول مرزونه ختم شي دا یو بیماری درته ولګي نو ټولې بیماری ختم شي